بلاګر کې فیو آیکن څنګه اضافه کو څنګه ولګو فیو آیکن څه شی ده او څنګه کار کوي نو مکمل معلومات در کوم په دې ویډیو کې چې څنګه تاسو فیو آیکن لګولای شئ او دا څه شی ده. بلاګر کې فیو آیکن تاسو وګورئ سمپلی لکه څنګه چې ما سره پاس سر کې ټیبونه خلاص دي. د یوټیوب فیو آیکن دا ده، ګورئ ورسره خواږه د فیسبوک فیو آیکن دا د تاسو ورسره خواږه کتل شي. نو هر ویب سټ چې تاسو خلاص کړئ دا غي خپل یو فیو آیکن وي. د بلاګر فیو آیکن دا ده. بیا ورسره خواږه وګورئ زما د ویب سټ اف جی میډیا ویب فیو آیکن دا ده، ګورئ ما ورته جوړ کړی اف جی ملي کړی دا تور سور او شین رنگ کې. نو دې ته وایي فیو آیکن. هر یو ویب سټ چې تاسو خلاص کړئ هغه خپل یو فیو آیکن وي. نو دا وګورئ دا زما د ویب سټ دا فیو آیکن، بیا بلاګر دا، بیا فیسبوک دا، بیا یوټیوب دا، د هر یو خپل فیو آیکن شته ده. نو دې طریقې سره زر تخیم نن چې تاسو بلاګر کې په خپل ویب سټ کې څنګه فیو آیکن لګولای شئ. کله چې ګوګل کې تاسو ویب سټ څوک سرچ کړئ په ګوګل کې هم تاسو د ویب سټ لینک سره فیو آیکن راځي او ماغه چې کوم تاسو ورته جوړ کړی وي. نو مکمل پروسس طریقه ته خیم نن په دې ویډیو کې چې تاسو په بلاګر کې فیو آیکن څنګه لګولای شئ. نو موږ سره په دې ویډیو کې مکمل پروسس ګورو. دلته ګورئ ملګرو دا ټول فیو آیکن دي. نو زه ویډیو سٹارټ کوم، تاسو ته مکمل پروسس خیمه په دې ویډیو کې. السلام علیکم ویورز، زم رحمان الله د ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل څخه. ملګرو کله چې تاسو خپل بلاګر ویب سټ ته راغلی دلته به تاسو بلاګر کې خوا کې وګورئ سیټینګ به پیدا کړئ. دلته وګورئ دې کې زه سیټینګ ورته سلیکټ کوم. دلته وګورئ سیټینګ تاسو ته راځي. په دې سیټینګ به تاسو اوکې وکړئ. دلته تاسو خپل فیو آیکن لګولای شئ بلاګر ویب سټ لپاره. چې کله مو سیټینګ اوکې کړ دلته به لګلاندې کو شي تاسو ته ټایټل ډسکرپشن او دا شی نه راوړي. ګوګل انالایټیک پراپرټ آی ډی نه لاندې وګورئ ګوګل انالایټکس پراپرټي آی ډی. نو دې نه لاندې وګورئ فیو آیکن راځي، دغه به تاسو اوکې کړئ. دلته ګورئ فیو آیکن. په دې فیو آیکن باندې تاسو اوکې وکړئ. چې کله تاسو دا اوکې کړ دلته تاسو اپشن راځي چې تاسو خپل فیو آیکن اپلوډ کړئ. نو دې کې ما مخکې نه فیو آیکن لګولای دی. دلته کتل شي ماته د یو اپشن راکوي د ریموو، یعنی ماته وایي چې دا تاسو اوس ریموو کولای شئ. ځکه چې ما لګولای دا ماته ریموو اپشن راځي. تاسو یې څنګه لګولای شئ؟ نو تاسو ته به دا اپشن نه وي که چېرته تاسو نه وي لګولای. خوا کې ورسره ګورئ براوز اپشن ده. نو په دې براوز به اوکې وکړئ. دغه فیو آیکن به تاسو اول نه جوړوئ. دا به تاسو په پکسل لیب اپلیکیشن کې جوړ کړئ. په څومره سایز کې 4x4x4 2.0x2.0 یا 14x14 سایز کې. خاط دینه غټ سایز کې به تاسو نه جوړوئ. نو ما جوړ کړی 4x4x4 سایز کې. دا مې جوړ کړی دا زه اوپن کوم. دلته وګورئ راوای غستلو سمپلی بلاندې سیو باندې اوکې وکړئ. دا وګورئ سیو. نو دا به تاسو سیو کړئ. خو مهم دا ده تاسو فیو آیکن په بلاګر کې ولګیږي. تاسو ویل چې دا چې کوم فیو آیکن تاسو جوړوي دا به ډیر وړوکی سایز کې جوړوي. ګوره ښه 14x14 2.0x2.0 یا 4x4 سایز کې به جوړوي. خپل پکسل لیب اپلیکیشن کې جوړولای شئ. هلته ورته سایز چینج کولای شئ. نو دا ګورئ چې کله تاسو دلته سیو کړئ یو څه وخت بعد یو څو ورځې بعد دا دلته لګیږي. لکه څنګه چې دا د ټولو د دغه تاسو د بلاګر ویب سټ کې فیو آیکن ولګیږي. نو ملګرو بختنه کړو چې بلاګر کې فیو آیکن څه شي او څنګه لګیږي. نو مکمل پروسس می تاسو ته وښودو. په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شي وي لایک کول مه هېروئ. ضروري لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، نوټیفیکیشن آن کړئ.